دا درې شیان وکړئ نور به هم ښایسته معلوم شي. دوستانو سلامونه، هیله ده ښه به یاست او د روغتیا جامې به مو پړتن وي. دوستانو مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، هیله کوو چې زموږ چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ وشرنګوئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. دا نننۍ ویډیو زموږ د هغه چا لپاره ده څوک چې د مکتب یا هم پوهنتون محصل وي او یا هم چیرته کوم دفتر کې وظیفه لري. دا درې کارونه وکړئ نور به هم ښایسته ښکاره شي. اول، د غاړې دا ساحه تل صفا او پاکه وساتئ. د ګیرې جوړولو پر وخت دې ځای ته ډېره پاملرنه وکړئ. دویم، هېڅکله ویښتان نیغ مه ودروئ یا هم په څنګ یا هم شاته یې مه اړوئ. څه ډول چې ستاسو نیچرل یا طبیعي سټایل دی هماغسې واړوئ. دریم، کله چې تاسو شرټ اغوندئ نو ډېر کوښښ وکړئ چې لستوڼي لږ بډ وهئ. دا درې کارونه ډېر ساده او معمولي دي، مګر که تاسو یې عملي کړئ نو په مکتب، پوهنتون او دفتر کې به د نجونو د پاملرنې وړ وګرځئ. په آخر کې دوستانو موږ یو ځل بیا هیله کوو چې تاسو زموږ چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ وشرنګوئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسي.